په تیر لیکچر کې مونږه په دې کار کړو چې مونږه انټرنل سټایل شیټ څنګه استعمالو. صحیح ده. په دې لیکچر کې به مونږه ایکسټرنل سټایل شیټ استعمالو. ګوره دا ایکسټرنل سټایل شیټ ګوره ډیر ضروری دی. او لکه یو هم انلاین سټایل شیټ کړو، یو هم انټرنل کړو، اوس په ایکسټرنل باندې کړو. ایکسټرنل سټایل شیټ ګوره داسې سټایل شیټ چې هغه ته په یو بل پیج کې هغه کې یو کوډ کې د سی اس اس امدا بیا چې استا کوم ویب پیج دی دا ور سره ته لینک کې د سیستم سره. لکه که تاسو چیرته راشئ یو نوی نوټ پیډ اوپن کړئ، نوټ پیډ دې کې ایچ ټي ایم ایل سٹارټ کړئ /html یا بالکل ایچ ټي ایم ایل پکې ما سٹارټ کوئ، سټایل پکې سٹارټ کړئ، شیپ کې سٹارټ کړئ سٹایل او /style. صحیح ده. زه چې را h1 بیکګراوند dash color double dot gray color double dot blue. صحیح ده. سمپل سټایل به جوړ کو بیا نو خبرې به h4 space बीजी space में वर्क होगा डायरेक्ट बॉडी बैकग्राउंड डैश इमेज डबल डॉट सनम सर इमेज देखो html_class बीजी इमेज یعنی زه چې کله باډي زمای نو هغه بیجی ایمیج شي بیکګراوند کنټرول سره به خپل فایل سیو کړئ د سنم سره 400 نوم ورکوي خو ایکسټنشن به شي ډاټ کیسکیډینګ سټایل شیټ سی اس اس سیو. نو کته دلته راشي او دا پیج خپل ډیزاین کې باډي سٹارټ کا او سلیش باډي دلته ولیکه پروګرام کنټرول سره خپل فایل سیو کا style_html style_html. صحیح ده. style_html وزټ دا ګوري ساده ده کنه. زویم چې دی style.css کې چې کوم سټایل ورکړ شوی دی زه راځم h1 بم ورکم بیا کوم سټایل نه نو دې ته ما h1 هم ورکو او دلته چې راشم ریفریش کوم سټایل نه دی هغه صحیح ده چې سټایل ووالي کنټرول اس او هغه سټایل نه دی لکه څنګه چې موږ تاسو style.css کې جوړ کړی. بیکګراوند کلر یې باید ګرے شي او کلر یې باید څنګه شي ځکه ستاسو style.css او د html په منځ کې لینک نشته نو دې دواړو ترمنځ به تاسو کوئ لینک جوړوئ. بیا چې دې کې هر څه چینجز راولي هغه به دې کې خپله کړي. لینک به څنګه جوړوئ د ټایټل نه وروسته. صحیح ده. link space rel صحیح ده. link space rel is equal to quotation style. صحیح ده. بیا href is equal to quotation file نوم چیو style.css بیا quotation او close relation control s نو تاسو ورته link space relation is equal to style sheet ما style sheet نو ورکړي. صحیح ده. href is equal to quotation css/style page name dot extension. صحیح ده. دا به تاسو ډیفالټلی کوي تر دې ځې پورې. صحیح ده. همدا کوډ ورته لیکي ایگزیکټ بل باندې لیکي سلش بری کوي
او بیا به دغه پیج نوم ورکوي کوم سره چې ارتباط جوړوي او بیا به دغه چی ورکوي ایکسټنشن به ورکوي بیا تاسو راشي ریفرش کوي style.css style مطلب په دې طریقې سره به تاسو لنوم ورکړئ او هغه به وکړئ صحیح ده دلته به تاسو سٹارټ کوئ بل ځای کې به نه سٹارټ کوئ اټومیټیک باغی سره لینک جوړیږي نو بیا کدی کې څه تک رول مول جوړه اب اټومیټیک مطلب دا چې تاسو سره چیرته راځي په ابل پیج کې بدل سره راځي صحیح شو نور کوډ هغه سیم دی د انټرنل سټایل شیټ په شان خو زمونږ استادو فوکس به په ایکسټرنل سټایل شیټ باندې نه وي زمونږ استادو کار به په انلاین سټایل انټرنل سټایل شیټ باندې صحیح ده راځو انټرنل سټایل شیټ سٹارټ کوو لیکو سټایل او سلیش سټایل دلته ورکو چې یاره هر کله چې زما باډي وي باډي صحیح ده باډي بیک ګراوند کلر دی ما سره څنګه ای ډبل ډاټ ګری کلر کلوز کنټرول اس نو ستا چې اوس هر ټایم باډي مطلب دا دی چې کلر لیا وسنګ ای ګری صحیح شو ځکه تا ورته دلته کوډ نو تا ته دا ضرورت نشته چې مطلب دا دی چې دلته دا ورکې صحیح ده هر وخت چې زه مطلب دا دی چې لینک جوړوم ا ډبل ډاټ لینک څه جوړوم لینک نو دا غي کلر ډبل ډاټ به څنګه ای وایډ وای کنټرول اس په چینجز راغله نه په لینک هم را نه جوړ کړی دا د h1 نه وروسته چې جوړوم h3 is equal to quotation چې جوړوم style design dot html پیج سره لینک جوړوم او د نمبر کوم چې visit page slash a close control is او refresh نو ګوره اوس دا وزټ شوی دی ځکه دا څه کوي او زور ته ما چې یاره دا خو صحیح ده چې لینک کلر به زما وایټي صحیح ده خو چې کله a ډبل ډاټ وزټ چې شي نو بیا دې څنګه وي بیا د یاره بیک ګراوند ډیش کلر ډبل ډاټ څنګه شي وایټ شي او کلر ډبل ډاټ بلو دي شي څنګه دي شي بلو وزټډ باور کوي نور خدا کوډ تاسو هم پوهیږئ چې دا خو ورته کوي صحیح ده وزټډ باور کوي a ډبل ډاټ هو چې کله ماوس ورنيږي کوم څنګه سټایل دی نو دا سټایل دی بیک ګراوند ډیش کلر ډبل ډاټ څنګه ریډ کنټرول یې سو بیا ریفریش صحیح شو ګوره چې ورنيږي شي چې د لینک کلر خپل شي دی بیک ګراوند یې څنګه دی وایټ او خو چې کله ورنيږي شي دا شي چینج یاره زه چې ورنيږي شم زه هم چې دا خط د سپین شي شین دی کنه سپین دی شي نو دا هور کې به دا ورکوي کنه ځکه چې ورنيږي شم بیا کنه چې ورنيږي شم ریډ کیږي کنه او کلر دې څنګه شي هغه بیک ګراوند کلر دی کلر دې څنګه شي وایټ ورنيږي شم وایټ شي صحیح شو مطلب پوه شو دا اکثر له لینکونه خلک هم داسې چې ورنيږي شم د سایز دیم غټ شي سایز ډبل ډاټ سوارلس پوینټ دا مې سټایل کې ور دلته دا سټایل وځه کلوز کړ دلته ګوره تاسو بیرته خپل پیج چې دی هغه right click sir open with notepad صحیح ده مونږ ورته بیک ګراوند کلر دی دای خو مونږ سره سایز ته ضرورت دی ګان جو ورنيږي ضرورت دی چې فونټ ډیش سایز ډبل ډاټ ولس کنټرول اس او بیا ریفریش چې ورنيږي شم دا ولس کی کنه د خط سټایل دیم بدل شي نو چې ورنيږي شم فونټ ډیش ام دی ډبل ډاټ
صحیح ده سټایل هم بدل شو ها بیا ورکوم چې بل شي بس دا ډېر ځای ضرور خو ولې دا نورو کې نه کېږي او چې کله موس ورنږدې کوم بیا کېږي ځکه چې په هو هینډ اوور باندې لګولې صحیح ده سټایل هم په شي لګولې هینډ اوور وزټډ کې چې ده وزټډ کې به هغه سټایل شی لینک کړي چې کله دا پیج وزټ شي چې وزټ شي څنګه وي بیک ګراوند کلر به وایټ پورا وزټ شوی دی کنه ځکه وایټ او خط کلر به څنګه بلو یاره بلو دی نه څنګه دی شي گرین دا اتوماتیک گرین ته بدل شي ولې دا وزټ شوی دی یو ځل تل خدای کنه دی پیج دا صحیح ده دې ته یو ځل راغلی وکنه نو ځکه یې دا څه by default the link color د څنګه نو تاسو به a link as the work a color double dot white او background dash color double dot green او control s او بیا refresh نو کته اوس یو نوې link جوړه او هغه visit نشي a href is equal to quotation زه یو خالی پیج ورکوم دې سره کنه ا دې ته ورکوم چې page visit slash a close control s خو دې کاتو دا ولې داسې کلر بای ډیفالت واسطه مونږ ورته ویلو چې لینک چې دی بای ډیفالت چې کله لینک جوړو کلر دی سپینی او بیک ګراوند کلر دی گرین صحیح ده نو ځکه